اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو خویندو ورونو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې مالک د کل کائناتو دی او زمونږ د زړونو په پټو رازونو خبردار دی او بیا په کروڑهاو په اربونو بې شمیره درود په خاتم النبیین او خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی چې د دنیا په کم ګوټ کې مسلمان په تکلیف کې وي الله رب العزت دی د هغه نه هغه تکلیف ختم کړي. څوک زموږ مسلمان رور پریشان وي خفه وي الله دې ورله خوشحالي ورکړي او د چا چې په زړه باندې څه حاجت وي که د هغه د مال وي د دولت وي د ښځې وي د بچو وي الله رب العزت دوی د هغوی حاجتونه پوره کړي. دوستانو نننۍ وظیفه چې کومه دی ته د به غوږ نیسئ. زموږ خویندې دي ورونه دي غوږ به ورته نیسئ او زما هر ویډیو چې کوم دی کم سے کم یو لایک ورکوئ او کمنټ سیکشن کې د سبحان الله ماشاءالله پشان الفاظ لیکئ. نو دې سره به دا کېږي چې خو به زموږ دا چینل مخکې ځي ملګري به ډېر زیات راځي. او درېیمه خبره دا ده چې زه تاسو ته کم وظایف وښیم نو دا بلکل د عقیدې او د یقین سره کوئ او تمه به د الله نه ساتئ او هغه ذات چې کوم دی د هغه نه به موږ مدد د دې صورتونو د الله په پاک کلام او د هغې په پاکو نومونه به غواړو او الله به زموږ مدد کوي. سورت کوثر باندې ما مخکې هم ډېر بهترین وظایف تاسو ته ښودلي د مال او د دولت. الله رب العزت په ټول قرآن کې به خپل برکتونه نازل کړي دي خو دا بعضې صورتونه چې کوم دي دا لږ اسان هم دي او واړه واړه صورتونه هم دي او بل دې کې چې کومو زموږ اکابرو یا علماو اولیاء کرامو کار کړی دی او هغې نه کم فایدې په سترګو لیدلي دي نو هغه په کتابونو کې را نقل شوي دي. نو سوره کوثر چې کوم دی ما تاسو ته به دې باندې ډېرې ویډیوګانې وکړې او را روان وخت کې که ژوند و انشاءالله نورې به هم پرې کوم. نننۍ وظیفه چې کومه ده دا د سوره کوثر په 13مه سپاره کې 108 نمبر صورت دی. اخري لس صورتونو کې 4م نمبر صورت دی. لاول ورته تلاوت کوم او پس د هغې به بیا تاسو ته دې فضایل بیانوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. وردا 3 آیاتونو صورت دی. دی کې د ټولو نه غټه خبره د زنانو دپاره زموږ چې کومې زنانه خویندې دي میندې دي دوی ته دا د حیض بیماري ماهواري بیماري بعضو خلکو ته یا ډېره زیاته راځي یا بې ټیمه بعض زنانو ته راځي. د هغې علاج درته ښیم. دویم د بې اولادو دپاره چې د چا اولاد نه کېږي الله لوی نعمت چې کوم دی د اولاد دی والله رب العزت دی چې څومره بې اولاده جوړي دي الله دې ولا صالح او نیک اولاد ورکړي چې سبب د دوی د بخښنې وي او که چېرته داسې اولاد نه وي نو بس داسې بې اولاده ښې خو که درکوي نو همیشه دعا کوو چې الله دې د نیک اولاد درکړي زما هم دا دعا ده. نو دې کې دویم علاج برته ښیمه د بې اولادو جوړو دپاره او دریم چې کوم دی د سر درد دپاره او څلورم چې کوم دی دشمن خاموشه کولو دپاره او د دشمن نه نجات دپاره. نو غوږ به ورته نیسئ. لاول درته د هغه خویندو دپاره چې د چا بیماري بې ټیمه راځي یا ډېره راځي او دا داسې د پردې کاري زموږ اکثر ډاکټران هم په دې څیزونو نه پوهېږي او علاجونه لکون او د اکثر خلکو خو د علاج وس هم نه کېږي خو بعضې که کېږي نو هغه علاج کوي او هغه فالتو دا ډاکټران هسې برینام ډاکټران دي. دې بیمارو کې اوسه پورې مونږ چېرته ونه کته چې چا علاج صحیح شوی دی. الحمدلله مونږ روحاني طور باندې چې څومره علاجونه خلکو ته ښودلي دي نو مونږ ته دا څومره وظایف چې دي دا مونږ ښایو د دې مونږ څه معاوضه نه اخلو. الحمدلله بلو زه کسرنګ کړی دی 14 کاله بچي نه او ما ول علاج کړی دی والله رب العزت هغه زما عزت ساتلی دی او دا خپل کلام په برکت ولا الله رب العزت 14 کاله بعد اولاد ورکړی دی. یعنې هغې دومره پیسې لګولې دي چې څه حد یې نشته. نو تاسو به دې ته غوږ نیسئ او نورو ته به هم ښایئ.
د کومو زنانو چې بیماری راځي یا ډیره وي بې ټیمه راځي یا همیشه په هغې دا بیماري د هغې نه ودرېږي نو هغه به څه چل وکړي چې روزانه به په اودس کې 314 ځل سوره کوثر دا به د باران په اوبو باندې دم کړي که د باران اوبه خو روزانه نه میلاویږي بیا به د کوی اوبه راوالي یا د بس عامې چې کوم اوبه د کور کې د دوی د څکلو اوبه دي بس دا دې راوالي په هغې به 314 ځل دا دمی او دا بس کې انشاءالله العزیز کوم چې زیاته ماهواري ده او دا د دې نه پریشانه وي الله رب العزت به دغه مرض نه ولا شفا ورکړي دویمه چې کوم دی اولاد د پاره د سوره کوثر عمل کم جوړې چې کومې دي هغوی د اولاد د نعمت نه محرومي او الله رب العزت دې بې اولاد جوړو ته صالح اولاد ورکړي نو دې څه بس چلو کی چې هغه کسان به د په دغه کې په 1500 ځل په اوداسه کې روزانه به سوره کوثر وای او دا عمل به 3 میاشتې مکمل کوي ان شاء الله العزیز الله رب العزت به لازمی ول اولاد ورکي او کچرته زر ځلې مخکې او وروستو درود شریف وي نو ان شاء الله العزیز دا نور هم دی دا عمل خسته شو دی کې به د حضور کریم صلی الله علیه وسلم زیارت به ان شاء الله نصیب شي خدای باران د پاره بعض وخت کې خشکسالی باران نه کیږي او هغه ځکه اوس نه لکه نن سبا باران نشته د الله رحمت دی په دې ګرمۍ کې باران نو هغه د پاره چې سلسله سورته کوثر ان اعطیناک الکوثر دا وې نو الله با باران هم کوي او ار دعا هم الله قبلای او دې کې یو د کمال خبره بلم ده سورته کوثر کې کچرتا کم بدخوا دشمنانو هغوی د چا په کور کې تعویذونه کړي او جادویي کړي و هغې د دې په کور کې دفن کړي وي نو د دې صورت په ویلو سره به الله رب العزت د په کور کې کچرته چا تعویذ خښ کړی وي جادو ور باندې کړی وي نو هغه ځای به ورته الله رب العزت دته په ګوته کې یا به دوی لاس هغه ځای ته په خپله ورشي او یا ورته په خوب کې پته ولګي او د هغه د دې نه علاوه هغه د جادو اثرات به د کور نه ختمیږي نو الله رب العزت به دې کې دومره کمال په خپل کلام کې اچولی دی نو سورة کوثر او دغه رنګې بعضې خلک که څوک دشمنان وي دشمنداره وي او که دشمنداره نه وي خو لږ کمزوري وي او دشمنان یې سیوا وي یا مالداره وي خو خغل خلک وي خو دشمنان یې سیوا وي او نه غواړي دا خلک چې د دوی څه دا مال دولت دا ښایسته کاروبار او د هغوی نه دوی یره وي چې یره دې موږ ته به په څه طریقه باندې نقصان راورسوي نو هغه یا د جادو په وجه باندې یا د داسې د چا په لاس په وجه باندې نو د هغه دشمن دفع کولو دپاره د هغه د شر نه ځان ساتلو دپاره اول او آخر به درود شریف ووي او د هغې نه پس به 314 ځل دا سورة کوثر چې کوم دی دا به ووي خو چې کله د ان شانئک هو الابتر ته راورسېږي نو دغه ټایم کې به دغه دشمن چې تا ته معلوم وي د هغه تصور وکړي ان شاء الله العزیز دغه دشمن مخ به د نه واړي او هغه به دفع بشي ورک بشي الله به نیست و نابود کړي او اخري چې کوم دی د سر درد دپاره د بعضو خلکو په سر کې دایمي درد وي همیشه ډېرې ګولۍ مخلي ډېرې علاجونه مو او د هغوی د سر درد نه ښه کېږي نو 7 ځل سورة کوثر دا وای او چا چې په سر درد وي په هغې دم کوي ان شاء الله العزیز که د په سر باندې څومره درد وي 7 ځله سورة کوثر باندې دا دم کوي ان شاء الله العزیز د سخت نه سخت درد د ډیر وخت نه دا بیماری چې دته وي الله رب العزت به دله د سورة کوثر په برکت باندې دله آرام ورکي نو دا چې کوم د سورتونو یا د الله رب العزت د اسماء مختلف فضایل تاسو ته بیانوم دی ته غوږ نیسئ یقین سره کوئ عقیدې سره کوئ او زما خو که خلک وایي 100% نو زما د 10,000% نه الحمدلله عقیده زما شته او تاسو هم جوړه کړئ چونکې په قرآن باندې موږ ایمان راوړی دی الله رب العزت ظاهري او باطني د مسایلو حل چې دی په قرآن کې راوستی دی نو الله رب العزت په د دې قرآن په برکت زمونږ زندګۍ کې تبدیلي راولي خوالي طرف ته به ځو مرضونو نه به الله شفا راکوي والله رب العزت د ټول دنیا چې څومره مریضان دي که هغه ظاهري بیماري ده او که باطني بیماري ده ټول دی الله وله شفا ورکړي ان شاء الله العزیز که د بیا ژوند وفا وکړله نو تاسو په خدمت کې به د یو نوي ویډیو سره بیا حاضرېږم
د یو نوې موضوع سره تر هغې پورې اجازت راکئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.